دغه کسان څوک دي رحماني وروره؟ دا خو ځانونه مجاهدین معرفي کوي. نو کوم ځای تاسو راغلي؟ کوم کندهار؟ د کندهار ولایت دی، د بولدک. دغه دوه کسان او یو دا کس دا د بولدک دی او دا د مرکز د ورسره راغلی ده. نو دی وایي زه محاذ لرم او ډلګیانې دي راسره، زه مجاهد یم. دا درې غټانې مجاهدین دي او دا یو نه پوهېږم دا به یې څه لپاره دلته راوستي. دا اسلحې دي ورسره او خپله دوی په اتاق کې هم نشه و، نو چا تریاکې وهل او نور ورسره ټابلیټکاوې ورسره دي. نو دغسې مجاهدین دي په صف کې ننوتي دي چې د مجاهد نوم یې ورباد کړی ده. او نن ورځ وایي زموږ مجاهدین یو او دا راغلي د مجاهد په نامه په صف کې ننوتي دي. دا خو موږ دلته ګیر کړو داسې کارونه کوي چې نور ځای کې به څه کارونه دوی کوي. د کندهار ولایت د تروریزم سره د مبارزې مدیر او د ارزګان یو قمندان پر زنا او بدکارۍ ونیول سول. د حقایقو ستر څېړونکي او د ثبوتونو درلودونکي ټولونکي محمد شریفي د کندهار ولایت د تروریزم سره د مبارزې مدیر ملا عبدالغني حقبین او د ارزګان یو تن قمندان پر زنا او بدکارۍ نیولي دي. محمد شریفي په ډیر ډاډ او د ثبوتونو د ښکاره کولو په شرط دا خبره په یو مجلس کې وکړه. په کندهار کې د والي صاحب یو خاص سړی و، حقبین نومېدی، تاسو ټول په خبر یاست. د درو تنو ښځو سره پر زنا ونیول سو. د کندهار نور مجرمین یې راوسته، په سټیډیم کې سزا ورکړله، هغه یې د قاطع ایستلی و. نو چې سزا یې ورکول باید ټولو ته یې سزا ورکړې وای، هغه یې باید راکش کړی وای. د کندهار د والي سکه اخښي هغه د انجلۍ په تور باندې ونیول سو، هغه یې سټیډیم ته رانوستی. پوه شوې؟ ما پر خپله پاڼه باندې نشر کړي چې زه دا نشروم. د قطر څخه ماته زنګ راغلی و، شریفي صاحب دا مه نشروه، زه عذر درته کوم، دا زموږ پر دغه باندې تاثیر کوي. دلته ګوره زما سره اسناد پراته دي، دا فکر مه کوئ چې د شریفي زما سره د ګرد دغه